نن په ګوهاټي کې په خانزاده مارکیټ کې د توصیف فارمیسي افتتاح وشوه چې په دغه افتتاح کې د ګوهاټي ډیر محترم مولانا نیکزاده حقانی صاحب د مهمان خصوصي په توګه باندې شرکت وکړو. په دې پروګرام کې د ګوهاټي سره د خوا او شا علاقو نورو ډیرو محترمو د سیاسي سماجي چې کوم مشرانو د ځوانانو هغوی ګډون وکړو. دې سره په دې محفل کې د ګوهاټي څیرې سره تعلق لرونکي طارق مشال او محبوب جان ماشوم هم په دغه محفل کې موجود وو چې خپل کلامونه یو مینوالو ته ډالۍ کړو. د فارمیسي مالک اماد خان دا عزم وکړو چې ان شاء الله دا به نه صرف د پیسو د ګټلو لپاره بلکې دا به د غریب خوار ولس د خیر ښېګړې لپاره هم په کار راځي.